السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو وروڼو، لومړی دغه ویډیو لږ وګورئ، بیا یو څه خبرې کوو. دې کتاب کې څه شعرونه یو شعر ماته ډالۍ کړه. دا د سترګو تیرو لیونو د پښتنو کلی دی. دلته ننګ په وخت کې نه مرې هم ژوندی شي. بس راځه دا ټیکې زه هسپتال ته لېږم لږ یې مات کړل خو زه څه چل به ورسره وکړم. پښتون یې که نه جوړي تاسو چې ته یو څیز راغی د پښتو نو تاسو به ورسره څه کوئ؟ دومره لږه ګزاره خو کوو. بس راځه که نه وکړه. دا د زلفو تصور د شکر زړه دا واغ شکر نه دا شاکر دی. لږه تېره کا لږه تېره کړه ولې که چې اوه وایي که نه زه چې بې وفا شمه نو د پیغور به څنګه ورکم څنګه وړم دلته کې خو چاته د پیغور کول آسان نه دي. شعر نه یې دوړې وویستې په خدای باور وکړه. دغه ویډیو تاسو ولیدله. د ویډیو موږ تاسو د مزاح او د ټوکې په نیت باندې ګورو چې دا یو ټوکه او ډرامه ده او دغه خبریال راځي د دغې ماشومانو نه او د ځوانانو نه انټرویو اخلي، هغوی نه پوښتنې کوي، نو هغه موږ ته تاسو ته یو ټوکې ښکاري، هغه موږ تاسو صرف د تفریح او د خندا دپاره ګورو، خو لیکن په دې ویډیو کې ډېر یو لوی درس او ډېر لوی عبرت موږ او تاسو ته پروت دی. موږ او تاسو باید په دې باندې یو ژور فکر وکړو. هغه دا چې دغه ځوانان هغه خلک دي چې هغه د پوهنتون محصلین او یا د 12م فارغ محصلین او زده کوونکي دي. دوی ته د پښتو کتاب ورکوي او ورته وایي چې دغه کې ماته شعر ووایه یا ماته یو څه ووایه، په دې کې هغه شعر او هغه خبرې ډېرې ماتې ګوډې وایي. دا د افغانستان د بر افغانستان ځوانان نه دي، بلکې دا د کوزې پښتونخوا هغه ځوانان دي چې هغه هلته زده کوونکي دي، هلته په مکاتبو کې چې دوی ورته کلیجونه وایي په هغې کې تعلیمونه کړي دي، نو د هغې د 12م او د پوهنتون محصلین دي، د هغې زده کوونکي دي، د هغې د تعلیم دا حال دی. په دې کې موږ او تاسو یو ژور فکر باید وکړو. د دې نه یو لوی درس موږ ته مخې ته راځي. یو 2-3 ورځې مخکې به تاسو لیدلی وي په میډیا کې په پښتونخوا کې یو زنانه ده، د هغې ماشومه لور هغه چا تښتولې ده، بیا دغه مور ته یې وایي چې ته موږ ته 2 لکه روپۍ راکړه، موږ به تا ته خپله لور درکړو. هغه چې ورځي نو بیا هغه مور یې هم د ځان سره پسې ولي، هغه هم 8 ورځې شکنجه او ځورونې هر څه چې د هغې غلو او ډکوانو خوښه دي هغه پرې کوي. د هغې نه وروسته بیا مور ته یې وایي چې ته لاړه شه، لور دې دغه ده د موږ سره ده، 15 لکه روپۍ نورې د چا نه راپیدا کړه، بیا به موږ لور درته وسپارو. نو هغه وایي په دې کې تقریبا 2-3 میاشتې تېرې شوې په دې خبرې کې. په دې 2-3 میاشتې کې وایي زه کله یو پولیس ته ورڅه او کله بل ته ورڅه، کله یو ته زری کوه کله بل ته زری کوه، هېڅوک دما غږ نه اوري. نو دغه غسې یو کړنه په موږ باندې چې کېږي، د دې یوازینی لامل همدغه خبره ده چې مخکې په ویډیو کې موږ او تاسې ولیدله. د موږ هغه زنانه چې په پښتونخوا کې تښتولی کېږي او دومره څوک نشته چې په هغوی باندې غیرت وکړي او پولیس د تا غږ نه اوري، خو ته بیا هم هغې ته خپل پولیس وایې، خپل حافظ صاحب ورته وایې، خپل مشر ورته وایې، نو ته ډېر بې غیرته شوی یې، ته ډېر بېدینه شوی یې او د تا د بې غیرتۍ یوازینی لامل همدا دی چې د تا نه خپل کلتور اخیستی شوی دی، د تا نه خپله ژبه اخیستل شوې ده. دا د پښتونخوا محصلین زده کوونکي ځوانان یې که 10 ځوانان راټول کړي ورته ووایي چې د 1 نه تر 10 پورې حساب راته ووایه، نو لومړۍ خبره به دا درته کوي چې انسې یادوې. که ته ورته وایې چې شمېر د 1 نه تر 10 پورې شمېر او حساب راته ووایه، نو دی به درته وایي چې انسې یادوې. نو هغه خپل پښتو او خپل کلتور او رواج د دې نه اخیستل شوی دی. او که حساب د 1 نه تر 10 پورې درته وایي 1 2 3 بیا به 3 او 4 او 5 پکې وایي او بیا به اردو کې شروع کوي 7 او 8 او 9 او 10 دا به سره وایي. نو که ته یو نصفي د ده نه پوښتنه وکړې چې 120 نه 10 نور اضافه کړه څه شی کېږي 130 مثلا، نو دی به ډایرکټ 120 نه 130 نشي درته ویلی، دی به تا ته د اردو حساب وایي. ولې؟ ځکه چې هلته د ده هغه تعلیم چې دی، هغه کلیجونه د دی چې دي، هغه سکولونه د دی چې دي، په هغې کې هغه معارف د بل چا دی، د هغې کې هغه نصاب د بل چا دی، په هغې کې دوی ته د بې غیرتوب درس ورکړی شوی دی، په هغې کې دوی ته پردی کلتور پردی رواج ورښودلی شوی دی. د افغانستان اسلامي امارت چې په معارف باندې څومره ټینګار کوي، بدلول کوي، موږ د دوی نه ډېره شکریا ادا کوو، ډېره مننه د دوی کوو چې هر څومره خپل تاریخ کې د موږ د افغانانو د هغه د شجاعت او د غیرت
زموږ د اتلانو خبرې ځای کولی شي په ځای دی کې تر څو زموږ ځوانان زموږ ماشومان هغه د خپلو اتلانو نه خبر وي، د خپلې ژبې خپل کلتور نه خبر وي. نو دوی هلته د دې په ځای باندې چې د پښتو کتاب ووایي ټول کار د دوی په اردو باندې په انګلیش باندې شوی دی. نو که اوس د دوی سره زه خپله د ډېرو سره په فیسبوک باندې یا په واتساپ او په مسنجر باندې خبرې کوم، ته مصطفی او ورته ولیکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، هغه به درته WS ولیکي، دا د جواب شو. یا به درته هیلو ولیکي، دا د سلام جواب شو. هلته د دوی نه هغه کلتور او رواج اخیستل شوی دی. نو پښتانه که غواړئ چې په ناموس مو غیرت وکئ، نو لومړی خپل کلتور خپل رواج زده کئ، خپل د پلارانو هغه غیرت زده کئ، خپل دغه ټیک ټاکرانې او دغه ښځې مو د ټیک ټاک نه بندې کئ. دا نن د تا ځوانه نجلۍ هغه په ټیک ټاک کې ورځي، سبا د یو چا سره تللې وي، بله ورځ بیا وایي په ما باندې ظلم کېږي، زما غږ څوک نه اوري. خو تا خپله لور دې ته سیخه کړې ده چې هغه په ټیک ټاک کې ورځي، هغه په کلیجو او په سکولو کې د پردیو ځوانانو سره کیني، هغه بله ورځ یارانۍ ورسره جوړې کړي، هغه د ځان سره ولي، نو بیا چیغې وهي او ژاړي چې ما غږ څوک نه اوري. خو ته لږ ځان کې غیرت پیدا کړه، بیا د یو څوک راپورته شي، نر دې شي، هغه د تا زنانه وتښتوي، د تا ماشومه دې وتښتوي، دا دې بیا تا ته په بد نظر باندې وګوري. ته راجګ شه یو دوه هغه پولیس چې ته پوهېږي چې د ما ورته غږ وکړو، د ما غږ یې ونه اورېد، بله ورځ همغه پولیس ته ترور کړه، دی بیا د تا غږ ونه اوري. نو د موږ نه خپله پښتو خپل کلتور او رواج اخیستل شوی دی. نو نن پنجاب په پښتونخوا کې داسې ظلم کوي، داسې زیاتی کوي، خو لیکن د موږ ځوانان هغه ځینې منظورخیل بې غیرته هغه د عدم تشدد والا هغه بیا وایي که د هغه جرګه د جرګې خبره منلې شوې وای نو نن به دا نه کېده. دومره بې غیرته خبرې اوس هم دا کوي چې د جرګې خبره نه ده منل شوې، نو ځکه داسې کېږي. د تا د جرګې پرېکړه چې شوه، تا جرګې وڅښې کړو، دا په قسم سره درته وایم که پی ټي ایم کې د یو ذرې غیرت ویم، نو په پنجاب لخوا به هېڅکله په پښتونخوا باندې دا ظلمونه نه کړو. ځکه د ټولو پښتونخوا ځوانان، حتی د افغانستان بر افغانستان ډېر ځوانان خارج میشتي افغانان ټول د پی ټي ایم سره ولاړ دي. خو لیکن د دوی په مشر کې، د دوی په مشرانو کې، د دوی په کابینه په هغه ټولنه کې د یوې ذرې غیرت نشته. که یوه ذره غیرت کې وای نو دا ځوانان به ټول رجګېده. دوی چې کله د پنجاب د طرفه یو ظلم وشي په دوی باندې، د دوی یو عالم، یو ځوان، یو غیرتي او نر ځوان شهید کړی شي، نو دی بیا وایي موږ به په پلانۍ ورځ باندې راټولیږو، جرګه به کوو. هغه ورځ چې رارسېږي د پښتنو غصې سړې شوي وي، نو هلته بیا جرګه وکړي چې یاره د جرګې نه مخته پلانګی سړی بندي شو، هغه یې جیل ته وړی دی، هغه چې راخلاصېږي بیا به جرګه کوو. په هغې کې 2-3 میاشتې تېرې شي، نو هغه مړی د سړي هېر وي، بس بیا هر څوک چې شهید شوی وي هغه د خدای وبخي، هغه تللی وي، نو انتقام سړی بیا پاتې نه وي په پښتنو کې چې هغه د انتقام واخلي. پی ټي ایم صرف د دې لپاره ده چې د پنجاب په مقابل کې د پښتنو غصه کنټرول کړي، د پنجاب په مقابل کې د ټي ټي پي جهاد مهار کړي. د دوی بل هیڅ مقصد نشته. پی ټي ایم یوازې د دې لپاره رامنځته شوې ده چې هغه د پښتونخوا د ځوانانو هغه غیرت او شجاعت هغه راکنټرول کړي، او څوک چې په رأس کې دي هغه د منځه ورته یوسي. د پښتونخوا د پی ټي ایم داسې یو مثال دی، یو خبره، یو تمثیلي خبره ذکر کیږي، یو مثال ذکر کیږي. یو وخت کې وایي زمریو ښکار وکوو، چې ښکار به یې کوو نو خره به یې ښکار کول، نو د خرو ښکار ډېر دوی ته سخت و، ځکه یو خر په ډېره سختۍ سره دی ښکار کوو. خو لیکن کوشش یې کو چې خپل ښکار وکړي، نو ښکار د دوی اکثریت نه کامیاب کولو. نو یو ورځ داسې شو چې یو خر یې راونیو، چې خر یې ښکار کو، نو زمري یو خپل منځ کې مشوره وکړه، وایي دا خر چې دی دغه تاسو ما مړ کوئ، مه یې له منځه یې مه وړئ، په دې باندې زه یو کار کوم. نو د خره ته یې ووایي ته خو ما ته ډېر شجاعتمن، ډېر غیرتمن ښکارې، ته ما ته ډېر هوښیار ښکارې، تا سره خو ملکي او مشري په کار ده، ته خو باید ملک او مشر وې. نو هغه خر هم ځان ته ډېر په غوره کړه. داسې یو مثال دی. نو هغه خر یې راوسته، د خري قوم ته خرې ته یې ووایي دغه د تاسو مشر شو، د تاسو ملک شو، د نن نه وروسته به دا د تاسو مشر وي. ښه صحیح شو، بس دا د دوی مشر شو. نو هغه مشر یې وټاکو، نو دغه مشر به د خرو مشري به یې کوله، بس نو چې کله به په خرو کې یو چا سرغړونه وکړه نو ده به راونیو، دا دې ولې داسې وکړه، دا دې ولې غلطي وکړه، هله بندي کړي، بندي کوي، دې ډېر غټ جرم کړی دی، واچوئ زمریانو ته یې واچوئ چې زمري یې وخوري.
نو زمري خپله تکیې وولې، هغه خپلې ډاډې واچولې، خپل کېناسته، ځکه چې هغه خر د دوی مشر چې د خرو مشر و، هغه د دوی سړی و، هغه د دوی د لاس سړی و. نو چېرته به چې بس چا سرغړونه وکړه نو ده به د لاس نه ورته راونیو، زمریانو ته به یې ورکړو چې دا په موږ کې بېکاره سړی دی، دا بېځایه شعرونه وایي، دا بېځایه منډې وهي، دا راونیسه بس دا زمریانو ته ورکوه. نو د زمریو ښکار خپل په کور کې په مفته میلاوېدو. نو دغه خلک هغسې یو کار کوي. زه دا نه وایم چې اخیره کې یو څوک راته وایي چې تا خو پښتنو ته د خرو نسبت وکړو. نه، هلته غیرتي خلک شته، غیرتي قومونه شته په پښتونخوا کې، خو لیکن دا هسې یو مثال و د هغې دپاره. دا مې د فیټیم یو مثال ورکړو چې فیټیم د پنجاب دپاره داسې یو مثال لري چې هغه یې مشر ورته ټاکلی چې څوک چېرته د غیرت خبره وکړي او نره د شجاعت خبره وکړي، هغه بس ورکړه د پنجاب په خوله کې چې هغه درته شهید کړي. په لسګونو په زرګونو ځوانان، علما، مشران هغه یې د قوم په مبین کې، د بازار په منځ کې درته شهید کړو. مړی یې بس راواخله، دا به نن به جنازه وکړو، 10 ورځې وروسته به جرګه کوو، جرګې پرېکړه وکړه چې په بله جرګه کې بیا پرېکړه کوو، بله جرګې ته 2 میاشتې وروسته انتظار شئ، په بله جرګه کې پرېکړه وشوه چې ټي ټي پي دې زموږ د خاورې نه ووځي، ټي ټي پي دې زموږ په خاوره کې نوره نه اوسېږي. بس دا د جرګې پرېکړې دي، دې ته بس کښېنئ پښتنو، د الله خاطر وکئ، لږ په ځان کې غیرت را پیدا کړئ، لږ شجاعت را پیدا کړئ. دا د درس نصاب مو په خپله جوړ کړئ، دا د درس نصاب مو د پنجاب په لاس مه جوړوئ، په درس کې مو د پنجاب ژبه مه رسمي کوئ، مه رسمي ژبه د پنجاب پکې وایئ، بلکې د پښتنو ته خپله ژبه زده کړئ، دې ته د خپلو پلرونو هغه عادتونه زده کړئ، دغه ته د پښتنو د پلرو هغه عادتونه چې هغه د کتاب سره نه، بلکې د پلرونو هغه ذاتي کوم خویونه عادتونه وو هغه ورته زده کړئ، هغه خصلت ورته وښیئ. نو بیا به دا په خپله خور او په لور باندې داسې غیرت کوي چې هغه به د هغې قاتل به د څه چې 2 میاشتې پرې تېرېږي، بلکې په ضرب د 2 ورځو کې بیا هغه د منځ نه وړي. هغه څوک چې قاتل وي هغه به هم د منځه وړي، هغه څوک چې ورسره همکار وي هغه به هم منځه وړي، هر څه به د منځه وړي. نو د الله خاطر وکئ، لږ غیرت زده کړئ، لږ شجاعت زده کړئ، لږ د خپل رواج، خپل پښتو، خپل کلتور زده کړئ. خپلو ماشومانو باندې مو دا زده کړئ. ماشومان مو د ټیک ټاک کې د شعرونو په ځای په ټیک ټاک کې د هغه ټوکې ټکالې جوړولو په ځای باندې تعلیم په وکئ، علم په زده کړئ، دین د اسلام رښتینی دین په زده کړئ. نو بیا به هغه د دوی خور او مور ته څوک په بد نظر نشي کتلی.